هغه د داسې سختو ګټلو پیسو د غورځولو تصور هم نشو کولی. په ژړغونې غږ یې پلار ته وویل مېوه زما ټول بدن درد کوي، زما په شا داغونه راغلي او ته لا ما غواړې چې دا پیسې څا کې وغورځوم. یو وخت کې په افغانستان کې یو شتمن سوداګر اوسېده چې حکیم نومېده. حکیم یو لټ او ساتیري خوښونکی زوی درلود چې احمد نومېده. هغه له سخت کار څخه کرکه لرله او ټوله ورځ به یې له آرام کولو او لوبو څخه خوند اخیست. خو سوداګر غوښتل چې زوی یې خواریکښ او مسؤل وي. هغه غوښتل چې زوی د زیار او هڅې په ارزښت پوه شي. هغه نه غوښتل چې زوی یې لټ وي. یوه ورځ هغه خپل زوی راوغوښت او ورته ویې ویل نن زه غواړم چې ته بهر لاړ شې او یو څه وګټې. که داسې ونه کړې نو نن شپه به ډوډۍ ونه خورې. هلک بې پروا او مکار و او له هیڅ ډول کار سره عادت نه و. د پلار دې غوښتنې هغه وپوهاوه او مستقیم خپلې مور ته په ژړا ورغی. د زوی په سترګو کې د اوښکو په لیدلو سره د هغې زړه نرم شو او نارامه شو. د هغه سره د مرستې په نیت یې هغه ته یوه د سرو زرو سکه ورکړه. ماښام یې چې پلار له خپل زوی څخه وپوښتل څه وی ګټلي دي؟ زوی سمدستي ورته د سرو زرو سکه وړاندې کړه. په دې فکر چې پلار به یې دا فکر وکړي چې هلک دا پیسې د کوم کار په کولو سره ګټلي دي. پلار یې ورته وویل د سرو زرو دا سکه په څا کې وغورځوه. نو زوی هماغسې وکړل لکه څنګه چې ورته وویل شول. پلار د حکمت او تجربې خاوند و. ګمان یې وکړ چې سکه ورته هلک مور ورکړې ده. بله ورځ هغه خپله مېرمن د هغې مور و پلار ښار ته واستوله او له زوی څخه یې وغوښتل چې لاړ شي او یو څه وګټي او ګواښ یې ورته وکړ. که ناکام شو نو د شپې له ډوډۍ څخه به بې برخې شي. دا ځل هغه خپلې خور ته په ژړا ورغی. خور یې ورسره خواخوږي وکړه او له خپلو سپما کړیو پیسو څخه یې ورته یوه روپۍ ورکړه. کله چې پلار ترې وپوښتل چې څه دې ګټلي، هلک هغه ته هغه پیسې وښودلې چې خور یې ورکړې وې. پلار یې بیا ورته وویل د سپینو زرو دا سکه په څا کې وغورځوه. زوی دا کار په ډېرې اسانۍ سره وکړ. یو ځل بیا د پلار حکمت ورته وویل چې دا سکه د ده زوی نه ده ګټلې. هغه بیا خپله لور د هغې خسرګنۍ کور ته واستوله. ده بیا له خپل زوی څخه وغوښتل چې بهر لاړ شي او ګټه وکړي او ګواښ یې ورته وکړ چې که داسې ونه کړې نو نن شپه به د ډوډۍ لپاره هیڅ ونه لري. مګر دا ځل څرنګه چې د هغه سره د مرستې لپاره هیڅ څوک نه و، هلک اړ شو چې کار په لټه کې بازار ته لاړ شي. هلته یو دوکاندار ورته وویل که ته زما دا صندوق تر کوره پورې ویوسئ 2 روپۍ به درکړم. د شتمن سړي زوی نشول کولی چې انکار وکړي. او تر هغه وخته چې کار یې پای ته ورساوه په خولو کې ډوب و. د هغه پښې رپېدلې، غاړې او شا یې درد کاوه. حتی په شا باندې سره داغونه جوړ شوي وو. کله چې هغه کور ته راستون شو او د خپل پلار مخې ته 2 د پیسو نوټونه کېښودل او کله چې پلار ترې وغوښتل هغه په څا کې وغورځوي. نو دی هلک نږدې و چې چیغې وکړي. هغه د داسې سختو ګټلو پیسو د غورځولو تصور هم نشو کولی. په ژړغونې غږ یې پلار ته وویل مېوه زما ټول بدن درد کوي، زما په شا داغونه راغلي او ته لا ما غواړې چې دا پیسې څا کې وغورځوم. په دې وخت کې بوډا سړي مسکا وکړه. ویې ویل یو انسان یوازې هغه وخت د درد احساس کوي کله چې د سخت کار مېوه یا مزدوري ضایع کیږي. په تیرو 2 ځلو کې تا سره د مور او خور له خوا مرسته شوې وه، نو ځکه د په څا کې د سکو په غورځولو کې هیڅ درد احساس نه کړ. زوی هغه وخت د سخت کار په ارزښت پوه شو. هغه ژمنه وکړه هېڅکله به لټي نه کوم او د خپل پلار د شتمنۍ ساتنه به کوم. پلار د خپل دوکان کلی زوی ته وسپارلې او ژمنه یې ورسره وکړه چې د پاتې ژوند لپاره د لارښوونه او مرسته کوي. اخلاقي درس: یو انسان یوازې هغه وخت د پیسو او شتمنۍ په اصلي ارزښت پوهیږي چې په خپل زیار او خولو یې ګټلي وي. د سخت کار میوه تل خوږه وي او د انسان په نزد ډېر قدر لري.